غلیل زه مسخه خبر را یاده شوه چې داسې بره ناستې داسې په ډانس کې څومره مزه کوي. د ګیلمنې دغه یو زوړ لایف دی چې په دې لایف کې هغې خپل سامان ښودلی. د ګیلمنې دغه زړه ویډیو چې یو وخت له خلیل قلندر سره دا لایف راغلی وه او دا لایف په پنشمنټ کې خپل سامان وښود او ویې ویل چې زما یوه دړۍ سامان ده. ملګرو په همدې ویډیو کې د ګیلمنې له ثبوت سره همدا ویډیو هم در سره شیر کوم. په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ چې تاسو یې هم وګورئ چې ګیلمنې به څرنګه لایفونه کول. ملګرو خلیل قلندر خو تاسو پیژنئ چې په اصل کې د افغانستان ده او په دوبۍ کې اوسیږي او له کله نه چې ګیلمنه سوشل میډیا او ټیک ټاک ته راغله نو له خلیل سره به همیشه لایف راتله. خلیل به راوچتوله. د همدې خلیل په وجه باندې دا ډیره زیاته مشهوره شوه. خلیل به همدا چلونه ورته ښول چې داسې پرتوګ وباسه او داسې وکړه او داسې وکړه. ځکه د شروع څخه ګیلمنه هیچا هم نه پیژندله. هغه وخت دا نوي نوي وه. کله چې خلیل قلندر دا لږ مشهوره کړه دی د پیسو خوند ولیدل خلکو به ورته ګفټینګ کول نو دی په ټیک ټاک باندې هغه فحاشیانې او ګندګیریانې وکړې چې تر اوسه پورې هیڅ یې ټیک ټاکر هم نه و کړی. ملګرو په دغه ویډیو کې له خلیل قلندر سره میچ او خلیل ورته ویلي و چې که زه ستا نه میچ وګټم نو ته به په پنشمنټ کې څه کوې. ګیلمنې ورته وویل چې که تا میچ وګټل نو زه به خپل پرتوګ وباسم او خپل سامان به خپلو ټولو مینوالو ته ورښیم. اکثره وخت کله چې د میچ څخه مخکې داسې پنشمنټ راشي نو بیا خلک هغه کس ته ګفټینګ کوي څوک چې همدا پنشمنټ ګټي. په هغه میچ کې خلیل ته ډیر زیات ګفټینګ وشو چې همغه میچ خلیل وګټل او ګیلمنې باندې پنشمنټ وکړ. د ګیلمنې لپاره پنشمنټ همدا و چې هغه به خپل پرتوګ وباسي او خپل ټول سامان به په لایف کې ښیي. د ګیلمنې دا قسم پنشمنټونو او دا قسم ویډیوګانو هغه ډیره زیاته وایرل کړه. د هغې په ډیر کم وخت کې او په ډیر کمو ویډیوګانو باندې میلیونز لایک راغلل او همداسې 1.3 میلیونه فالوورز یې هم ډیر ژر پوره کړل. اوس اکثره خلک په سوشل میډیا د دې په اړه باندې په لانجو اخته دي. یو وایي چې دا شهیده ده او بل وایي چې دا نه ده شهیده. ملګرو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.